د یو وخت کیسه ده. په یو ورکوټي شانتې کلي کې د بیټو او د میټا په نوم باندې دوه وروڼه اوسېدلو. میټا خپلې ښځې نصیبې کینچي سره په یو کمره کې اوسېدلو او بیټو خپلې ښځې او مور سره په بله کمره کې اوسېدلو. میټا یو ډیر زیات چالاک انسان و او بیټو یو بېګناه او معصوم انسان و. دوی ته په وراثت کې لږ شانتې ځمکه میلاو شوې وه چې کوم کې به بیټو کار کولو او میټا په دې ځمکه باندې نظر ساتلو. میټا بس ډېره وشوه، زما په دې ورکوټي کور کې زړه نه لګېږي. میټا ما پورې خپلې همزولې خاندي. ما ته یو غټ شانتې کور راکړه، بس ته نور در سره داسې زندګي نه تېروم. چې پیسې راشي نو غټ کور به هم جوړ شي. اوس چې پیسې نشته نو لږ صبر کوه. میټې په صبر باندې خو 12 کاله تېر شولو. نو خو ستا قسمت کار کوي او نه تا سره پیسې راځي. زه نور هېڅ نه پېژنم. ما ته یو غټ کور جوړ کړه، کنې زه به درنه پلار کور ته لاړه شم. نه اوس ته څه وایې چې زه د خپلې ګردې خرڅې کوم او تاله یو لوی کور جوړ کړم. مزغه مې مه خرابوه چې کله پیسې راشي بیا درله جوړ کړم. میټې زما خبره واوره. دا ستا رور چې په دې ځمکه کې ذمهداري کوي او داسې مازې ورباندې کوي. زه خو درته وایم چې دغه ځمکه دې په خپل نوم کوه، بیا به دا ځمکه خرڅه کړو، مازې به کوو، پیسې به هم راشي او کور به هم جوړ کړو. ښځې تا خو تا ډېره ښه مشوره راکړه. دا ځمکه زموږ د مور په نوم ده. زه مور په خبرو کې راګیروم چې دا ځمکه زما په نوم کې زه کوم څه چل. بیا په بله ورځ بیټو او د ده ښځه چې کله پټو ته کار دپاره ځي نو په دې وخت کې میټا خپلې مور ته راشي. زما خوږې مورجانې، که چېرته تا ته دوایي ضرورت وي ما ته ووایې چې زه درته بازار نه راوړو. زما مورجانې زما زړه ډېر زیات تابندي خوږېږي. زړه مې غواړي چې خپلې ګردې خرڅې کړم، ټولې پیسې په تا ولګوم. میټا خیر خدا نن څنګه تا ته زما خیال راغلو؟ مخکې خو دې زما هېڅ قسمه تپوس نه کولو، نن څه خبره ده؟ مورجانې که ورک شوی خر ماښام کور ته واپس راشي هغې ته ورک شوی نه وای. ته ما ته ووایې چې زه ستا څه خدمت کولی شم. بس بچی ته دې خپل شکل ما نه پسند که دلته نه روک شه. دا ته چې کمې چمچې لګوې که نه نو دې کې هم ستا کومه فایده ده. مورجانې داسې ښکاري چې تا ته عزت نه ده پکار. زه تا سره په عزت کې خبرې کوم او ته ما ته داسې دمکۍ راکوې. خیر زه درته وایم چې په دې ځمکه کې زما چې کومه حصه ده هغه ماله راکړه. زه ځان له خرڅوم، ښار ته ځمه، ځان له کاروبار شروع کوم. او خپل شکل دې کتلی دا دلته راغلی د حساب غوښتو دپاره. دا ځمکه به ټوله زه د خپل بچي د بیټو په نوم باندې کوم. ټول عمر یې زما خدمت کړی دی، تا له پکې هېڅ نه درکوم، ورک شه. میټا ته په دې خبره ډیره زیاته غوسه ورشي او دلته نه لاړ شي خپلې ښځې ته ورشي دې ته دکه ټولې خبرې وکړي. میټې ستا د بوډکه مور خو دا خبره داسې نه مني. داسې ښکاري چې دا ګوته دې په زبردستۍ لګول پکار دی. اوس به د دې زه څه بل څه حل روباسمه. ګوره بیا چې کله مقام شي میټا او د ده ښځه د خپلې مور د ویده کېدو انتظار کوي. ځکه بیټو او د ده ښځه به چې کله پاټو نه راتلل نو په دې کې به هغې ته ټایم لګېدو. نو دې وجې نه دوی دا کوشش کولو د هغې راتلو نه وړاندې د کار خلاص کړي. خیر چې کله ماسخوتن شي د ده مور دلته کې ویده شي، میټا راشي دکه ګوته دې په کاغذونو باندې ولګوي او بیا دلته نه فرار شي. ښځې د میټا ورور او نصیبه باجي په دې وخت کې سامانونه اوچت کړو، چېرته روان دي؟ او میټا دا خو ډېره عجیبه خبره ده. دې دواړه خو دا شانتې هېڅکله نه دي تللي. خیر دې دواړه دنه راشي خو میټا دکه کور په شپه کې د کلي په یو کس باندې خرڅ کړي او دا کس په سهار کې راشي د کور خلی کولو دپاره. رورجانه دا کور په تا باندې څوک خرڅولی شي؟ دا خو زما د مور په نوم باندې ده. نه دا کور د ستا ورور د میټا په نوم باندې ده. دا کور د شپې هغه په ما باندې خرڅ کړی ده. اوس شابه دا کور زر خلی کوئ. بیټو او د ده کور والا ډېر زیات پریشان شي چې دته میټا هم دکه شانتې دوکا ورکولی شي. خو خیر دې نه وروسته دوی خپل سامانونه اوچت کړي او دلته نه روان شي او بیا دلته په ځنګل کې په یو ځای کې د یو ونې لاندې کښېني. بیټو موږ به څه کوو؟ موږ سره خو نه ځمکه شته او نه کور، موږ به چېرته کې ځو؟ ښځې ته ښه پاکېږه ما، الله تعالی به څه نه څه وسیله ضرور جوړوي. خو ته ما ته دا ووایه چې نن سبا تا سره څونه پیسې دي؟ نه بیټو ما سره خو یو روپۍ هم نشته او ته په دې پیسو باندې کوې څه؟ ښځې اوس د ژوند تېرولو دپاره خو موږ ته څه نه څه کار کول ضروري دي. زه خو داسې وایم چې لږ شانتې ملګرو نه به څه پیسې راواخلم. زما مور ډېر ښایسته وریجې پخوي. موږ به وریجې پخوو او بیا به بازار کې زه خرڅوم. داسې به موږ سره پیسې راشي، الله مهربان د څه نه څه ګزاره به روانه شي. او
بیټو ستا خبره ټیک ده، ایډیا خو دې ډېره ښه ده، خو نه موږ سره مسالې شته او نه دا چیزونه شته او نه سره سامان شته، موږ به څه کوو؟ تاسو دوه کسان فکر مه کوئ، تا زما د سوني چینج ته دا یو څه بازار کې خرڅ کړئ، زه هم نن درته وریجې پخول شروع کوم. مورجانې ما ته ښه نه ښکاري چې زه ستا چینج خرڅ کوم. زما بچی اوس دې ته زمونږ ډېر ضرورت دی، که خدای درله پیسه درکړه بیا داسې ما ته دوباره جوړ کا. سمه ده مورجانې، زم دا اوس همدغه چینج خرڅوم او د وریجو سامانونه ورباندې راوړم. بیا دې نه وروسته بیټو دغه چینج یوسي د زرګر دکان ته دلته یې خرڅ کړي او دغه پیسې واپس خپل کور ته راوړي، خو بل طرف ته میټه او د ده ښځه د سخر کور ته راورسیږي. شکر ده بچی چې ته راغلی، ما ته ډېره زیاته راده شوې وې، دونه ورځې چېرته روکه شوې وې زما بچی. او مرجانې موږ به اوس تا سره دلته اوسېږو، زما ته هم ډېره یادې شوې وې. او ته پکل شوې خو نه یې، دا کور ستا دپاره د اوسېدو نه ده، ځه لاړه شه چېرته په هوټل کې وپاتې کېږه. نه نه رورجانه موږ به دلته پاتې کېږو، دا وګوره څونه ډېره پیسه مې راوړله درته، میټه خپل جایداد او ځمکه هر څه خرڅ کړلو او دا پیسې مې ټولې دلته راوړې، اوس به موږ دلته پاتې کېږو. ما خو در سره ګپ لګولو، دا ستا خپل کور ده چې تر څو دې زړه غواړي دلته پاتې کېږه، زه در سره ګپ لګوم. مورجانې ورشه د خورجانې دپاره د چرګ کړۍ جوړه کړه که نه. او بچی زه یم دا اوس جوړوم. ها مورجانې دا ټوله پیسه په المارۍ کې پټې کېږده. بیا د نصیبه کینچي مور دنه دغه پیسې والي، بل طرف ته د بیټو وریجې هم تیارې وي، دی دغه وریجې بازار کې په ریړه باندې ولګوي او خلک هم ډېر ته ډېر زیات راځي. دا شانتې څو ورځې تېرې شي. او زما مورجانې ډېره ښه موقع ده، ټولې پیسې راوړه چې دلته نه وځو شابه. او بچی زه ټولې پیسې راوړم، راځمه، ته بس د بل کور بندوبست کوه. بیا دې نه وروسته دغه ټولې پیسې دا راوړي او بیا دا دواړه دغه کور دلته پرېږدي او دلته نه وتښتي. نصیبه کینچي چې کله المارۍ ته راشي نو په دې کې پیسې نه وي. میټې مونږ لوټ شولو، برباد شولو، ټولې پیسې نشته. خپله مور راوغواړه، هغه پیسې هغه ایښودې وې. میټې ما په ټول کور کې وکتل، هغه دواړه تښتېدلې دي، پیسې وړې دي میټې. ای د غټې پوزې چښتنې، ستا مور هم ستا په شانتې دوکه بازه ووته. ای زه خو برباد شومه، غرق شومه. بل طرف ته د بیټو کار دومره غټ شوی و چې د ځان ته یو ښایسته کور هم دې کار نه جوړ کړی و. میټه خوار و زار ګرځېدلو، ذلیله و، رسوا شوی و. دې دواړه چې کله راشي د بیټو چې کاروبار وویني نو دی ډېر زیات حیران شي. بیټو وروره مونږه معاف که، زه هم تا سره په دې وریجو کې کاروبار کول غواړم وروره. نه نه بېمان سړیه، زه تاسو له هېڅکله خپل کار کې کاروبار نشم درکولی، خو که چېرته تاسو نوکري کول غواړئ نو ما سره په کور کې لوښې وینځئ شي، زه به درله نوکري درکوم. بیا دې دواړه د لوښو وینځل شروع کړي. که چېرته تاسو زموږ ویډیو خوښوي زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کامنټ کې ووایئ چې زموږ ویډیو څنګه وه. مننه.